السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. عزتمند مسلمانانو ورونو، منځ د اسلام په 15 ستنو کې یوه ستن ده او دا منځ به موږ داسې کوو څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي صلوا، داسې منځ وکئ کما رأیتموني اصلي، څنګه چې تاسو ما وینئ او زه مونځ کوم. صحابي په مسجد نبوي کې مونځ وکړو، 3 ځله یې مونځ وکړو او نبی علیه السلام واپس کو، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. د مونځ صحیح طریقه هغه نه ورتله، هغه په هغه ټیم کې نبی علیه السلام د هغه د اصلاح لپاره دا خبرې وکړې. زمونږ دا ماشومان دي انشاءالله زمونږ جز وقتي حلقه کې دوی ته انشاءالله قارص د مونځ طریقه ښوولې ده. انشاءالله مختصر به مونږ د مانځه طریقه ښیو، دعوتي دفتر سواد سره پاتې شئ. بسم الله وکړه. ګورئ د چې کوم دی صحیح دی، تاسو په قداره ګوره نبی علیه السلام نه 2 طریقې نقل دي، یا اوږو پورې لاسونه او یا تر غوږونو پورې، بس دا دواړه کولی شي. الله اکبر یا الله اکبر. لاسونه په کوم ځای کې دي؟ حدیث کې راځي په سینه باندې، سینه باندې لاسونه ایښودل دقه شان دی، ښی لاس په ګس لاس باندې له پاسه دقه شان دی ایښودل. شاباس. سبحانه شروع. سبحانك اللهم سبحانك اللهم تاسو سره مو وایه، تاسو سره مو وایه، ته وایه زر زر وایه. وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګورئ د سبحانك اللهم وي، دا سبحانك اللهم ویلی شي او دغه شانتي اللهم باعد بيني وبين خطاياي، دا دعا ویلی شي، زمونږ نه اوږدېږي، بیا ویډیو زمونږ نه اوږدېږي، هغه ویلی شي. کله چې دې ته ورسېږي او دا دعا ختمه کړي، یا سبحانك اللهم یا مثال په تور باندې اللهم باعد، نو بیا به الحمد وي. نبی علیه السلام فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقریبا د 10 نه زیات احادیث دي په دې باب کې د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، که سړی ځان لري او که امام پسې ولاړي نو دا به وایي الحمد وایي. وایه الحمد وایه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله بسم الله وکړه. کله چې قرآن وایي نو بسم الله او د دې صورت نه اول بسم الله په هر صورت کې بسم الله وکړه سره وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. دې ښکته شو. تاسو ګورئ رفع اليدين وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د بخاری د عبد الله ابن عمر چې نبی علیه السلام به رکوع ښکته کېدو رفع الیدین ودرېدو به رفع الیدین، او دقه شانتې بیا دریم رکعت ته به چې پاسېدو نو رفع الیدین. په دې باب کې بې شماره احادیث دي، د 300 نه زیات دغه تعداد جوړیږي او صحیح احادیث دي. نو رفع الیدین په مانځه کې شته. بل تاسو کتلی شئ حدیث کې راځي نبی علیه السلام به چې رکوع ته ښکته شو نو صحابي او راوي فرمایي چې انسان به د هغه په ملا باندې که چېرې جام کېښود د اوبو ډک لوښی هغه به نه تویدو، ځکه بالکل سیده. بعضې خلک چې کوم دي هغه چې کوم دي داسې رکوع کوي، داسې رکوع په اسلام کې نشته، او داسې رکوع په زموږ سره ښکته کوي بالکل سیده، زنګنانو باندې لاسونه خپل سجدې ځای ته کتل دقه شان دي، په دغه شان دي بالکل نه هم پاسه. سبحان ربي العظيم چوپ شرکه تاسو مو وایئ. سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر. سبحان ربي دا تاسو کتلی شئ خرصب دا کتلی شئ. نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې به دا راځي حدیث کې چې هغه به چې کوم دی نو خپل دا ترخونه به د لاسونه به داسې کېښودو داسې حتی نبی علیه السلام صحابي فرمایي حتی بیاض ابطیه، تر دې پورې چې هغه تریخوالی هغه د ترخونو هغه سپینوالی هغه به راښکاره شو، دقه شان دې کوله به دغه شان دی. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب دلته دا دعا هم ویلی شي ربي اغفر لي ربي اغفر لي خو کوم اوږده دعا چې نو هغه غوره ده اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني هغه هم ویلی شي دا شاته خپې چې دا شاته دا به بالکل ګوره نبی اسلام فرمایي ما ته حکم شوی دی چې زه په وو اندامونو باندې سجده وکړم چې دا الله ته ور مخامخي نو یو په دې کې د ګوتو دا سرونه دا دی د خپو دا سرونه دا د ګوتو دا به قبله ته مخکې داسې دا به داسې دی او دا دوه خپې یو بل سره یو ځای د قشان دی سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد دغه شانتي تاسو وکړو السلام علیکم وعلى عباد الله الصالحین ګور کله سلام ته ورسی سلام ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تحریمها التکبیر او تحلیلها التسلیم اول چې الله اکبر وکړو موږ بس هر څه پکې حرام شو او موږ د شروع شو چې کله سلام وکړي هر څه پکې جایز شو ستا موږ ختم شو یو طرف ته سلام ګرځول السلام علیکم ورحمت الله بل طرف ته السلام علیکم ورحمت الله او بیا چې کم دینو ځان سره دا هم ویل شي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو طرف ته بل طرف ته السلام علیکم ورحمت الله یو خبره زموږ ضروري هغه دا پاتې شو اوله کې هغه ځان سره یاد ساتي نبی صلی الله علیه وسلم د صفونو د برابرولو انتهایی تاکید کړی دی چې صفونه به د یو بل سره تاسو برابروي تاسو به جوختوي تاسو ماشومانو پاسئ سب جوړ کړئ سب ساقي به پاسه شابه سب جوړ کړئ سب زه تاسو ته ګوره په کاله دا ما اول ویله زما خبره هېره شوه تاسو ګوره شابه سب جوړ کړئ ګوره دا تاسو کتی شه ګوره ګیټې د پنسل شو دیګه دغه شان دی ګیټې د یو بل سره جوخې ګیټې او اوږې دا په حدیث کې راځي بالکل نبی علیه السلام یو سړی ولیدو سب د برابرولو په ټیم کې خپل سینه یې داسې مخکې ته ویستې وه نبی صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو وی الله به ستاسو په مخونو په منځ کې به اختلاف راولي وی تاسو ولې دا کوم دا سب نه برابروي بالکل به نه به خېټه مخکې وباسي او نه به سر وباسي بالکل ښایسته به ولاړې داسې دا خپل دې ځای ته به صحیح دقه شانتې به ولاړې نو سب دا ضروري شی دی باید چې موږ د دې خیال وساتو ویترو کې به صحیح دعا دا ده چې اللهم اهدني فی من هدیت وعافني فی من عافیت باید چې دا دعا ټول مسلمانان چې کوم دي نو هغه څه کړي زده کړي دا د نبي صلی الله علیه وسلم مختصرا چې ما ستاسو مخکې وړاندې کو الله رب دې په دې عمل کولو توفیق راکړي وبالله تعالی التوفیق